السلام علیکم. له کارتون فلم څخه د انګلیسي د زده کولو دا پارت 11 یعنی 11مه برخه ده. د دې نورې برخې ملګرو درته ویلي دي د هغه مکمل پلی لیست به زه د دې ویډیو په ډسکرپشن کې ورکړم. هغه ویډیوګانې حتما د سره وګورئ. د دې راتلونکي ویډیوګانې به هم زه اپلوډ کوم. ملګرو ډېر په زړه پورې د کارتون فلم دی. له دې څخه تاسو په ډېره اسان طریقې سره انګلیسي زده کولی شئ. او ملګرو دغه ویډیو هم د سره لایک یا چینل هم د سره سبسکرایب کړئ د داسې نورو مهمو ویډیوګانو لپاره. نو ملګرو ویډیو شروع کوو. Judy, are you out of your mind? Judy, are you out of your mind? آیا ته لیونی یې، احمقه یې؟ دې جملې معنا دا ده. Mom, what's the matter? Mom مورې what's the matter؟ څه مسله ده یا څه مشکل ده؟ Shut up. I have spoiled you a lot. You are drinking beer again. I cannot accept it. Shut up, چوپ شه. Shut up, چوپ شه. I have spoiled you a lot. زه ما تا سره ډېره ښه رویه کړې ده. دا مور ورته وایي چې ما تا سره ډېره ښه رویه کړې ده. You are drinking beer again چې ته دوباره بیا شراب څښې. بیر ویل کېږي شرابو ته. I cannot accept it. زه دا نشم منلی. I have told you so many times, Mom. I am not a kid anymore. I have told you so many times, Mom. I have told you ما تا ته ویلي دي. So many times so وخته مطلب څو ځلې مې تا ته ویلي دي مورې. I am not a kid anymore چې زه نور ماشوم نه یم. کید ویل کېږي ماشوم ته. You have to change yourself. Why are you so arrogant? You have to change yourself. ته باید خپل ځان بدل کړې. Change ویل کېږي بدلولو ته. Why are you so arrogant? ته ولې دومره کبرجنه یې؟ arrogant ویل کېږي کبرجن ته. You have to be responsible. Why do you tease me? You have to be responsible. ته باید ذمہ دار اوسې یعنی مسؤل اوسې. responsible ویل کېږي مسؤل ته ذمہ دار ته. Why do you tease me? ته ولې ما ځوروې؟ tease ویل کېږي ځورول. I want to live my life, Mom. I cannot sit at home like a kid. I want to live my life, Mom. زه غواړم چې خپل ژوند تیر کړم مورې. I cannot sit at home like a kid. زه په کور کې د ماشوم په توګه نشم نور کې نشتلی. Enough is enough. You will not touch that beer again. This is my order. Enough is enough. بس دی نور بس دی. You will not touch that beer again. ته به دغه شرابو ته دوباره لاس نه ور وړې. څه دی مطلب لمس کوې به نه، ټچ کوې به نه. This is my order. دا زما امر دی. order ویل کېږي امر ته، حکم ته. Fine, Mom. One more thing. I fired your housekeeper. Fine, Mom. صحیح ده مورې. One more thing یو بله خبره. دا کله چې موږ وایو کنه چې one more thing دې مطلب پښتو کې دا ده کنه چې یو بله خبره یا یو بل شی. I fired your housekeeper. ما ستا د کور ساتونکی لرې کړ له وظیفې څخه. fire ویل کېږي له وظیفې څخه لرې کول او housekeeper ویل کېږي د کور ساتونکی ته یا د کور خدمتګار ته. What? Why did you do this? She was a good housekeeper. She needs this job. What, sir? Why did you do this? تا ولې داسې وکړل؟ She was a good housekeeper. هغه یو ښه د کور ساتونکی و. She needs this job. هغې دغه وظیفې ته ضرورت لري. هغه دغه وظیفې ته ضرورت لري. needs ویل کېږي ضرورت ته. She is going through a lot. You should not have done this. She is going through a lot. دې مطلب دا دی ملګرو چې هغه له ډېرو مشکلاتو څخه تیریږي. څه دی هغه له ډېرو مشکلاتو سره تیریږي. You should not have done this. تا باید داسې نه وکړي. She misbehaved with me. She is a poor fat lady. You should hire a better housekeeper. She misbehaved with me. هغې له ما سره بد اخلاقي وکړه. misbehave ویل کېږي بد اخلاقي کول. She is a poor fat lady. هغه یوه غریبه چاغه ښځه ده. You should hire a better housekeeper. تا باید یو ښه د کور ساتونکی نیولی وای. Go to your room. I don't want to talk to you. I said go to your room. Go to your room. خپلې کوټې ته لاړه شه. I don't want to talk to you. زه نه غواړم تا سره خبرې وکړم. I said ما تا ته وویلې go to your room چې کوټې ته دې لاړه شه.
Thank you, sister. I took my medicines. I am feeling better now. Thank you sister مهرباني خورې. I took my medicines ما دوايي وخوړله. I am feeling better now زه اوس ښه احساس کوم. I am so glad to hear that. You should sleep now. You need to rest. I am so glad to hear that. زه ډېره خوشحاله یم چې دا مې واورېده. glad ویل کېږي خوشحاله. You should sleep now ته باید اوس ویده شې. You need to rest ته باید ته ضرورت لري چې آرام وکړې. rest ویل کېږي آرام کول. Rest. Okay, sister. Good night. You are the best sister in the whole world. Okay sister صحیح ده خورې. good night ښه شپه ولرې. You are the best sister in the whole world. ته یوه ښه خور یې په ټوله دنیا کې. whole world ویل کېږي په ټوله دنیا ته. Mom, what happened? You look worried. Mom, more, what happened? څه وشول? You look worried. ته پریشانه ښکارې. worried ویل کېږي پریشانه. Rose, I want to tell you something. Rosie, I want to tell you something. زه غواړم چې تا ته یو څه ووایم. I am listening, Mom. What's the matter? I hope you paid the house. I am listening, Mom. ما غوږ نیولی ده مورې. What's the matter? څه مسله ده یا څه مشکل ده؟ I hope زه امید لرم you paid the house rent چې تا به د کور کرایه ادا کړې وي. Rent. I paid the rent, Rose. Actually, I lost my... I paid ما ادا کړه. دا د پی دوم حالت ده. سیدې I paid ما ادا کړه د rent دا کرایه. rent ویل کېږي کرایه ته. Rosie, actually په حقیقت کې I lost my job. ما خپله وظیفه له لاسه ورکړه. My job. What? What are you saying, Mom? How did this... What, sir? What are you saying, Mom? څه وایې مورې؟ How did this happen? دا څنګه وشول؟ happen? My madam's daughter is very arrogant. She argued with me on... My madam's daughter is very arrogant. زما د میډم لور چې ده هغه ډېره کبرجنه ده. She argued with me on purpose. هغې له ما سره له قصده بحث وکړ. سیده argue ویل کېږي بحث کول ته. on purpose ویل کېږي په قصده. سیدې نو she argued with me on purpose. دې مطلب دا دی چې هغې له ما سره په قصدي توګه بحث وکړ. Purpose. She hates me a lot. She slapped me. Madam was not... She hates me a lot. هغه له ما څخه ډېر نفرت کوي. hates ویل کېږي نفرت کول. She slapped me. هغه ما ته سپېټه راکړه. Madam was not at home. Madam چې وه هغه په کور کې نه وه. At home. She fired me, Rose. I am jobless. She fired me, Rose. هغې زه وباسله مې لرې کړم له وظیفې څخه روزې. I am jobless again. زه بیا jobless ویل کېږي چې وظیفه نه لري. څه دی؟ بې وظیفې شومه دوباره. I am jobless again. زه دوباره بې وظیفې شومه. Again. How could she do this to you? I want to talk to her. How could she do this to you? هغې څنګه تا سره داسې وکړی شو؟ I want to talk to her. زه غواړم هغې سره خبرې وکړم. How dare she? هغې جرأت څنګه وشو؟ ډېر ویل کېږي جرأت ته. Dare she? I cannot accept that. I will go with you tomorrow. Why did she... I cannot accept that. زه دا نشم قبلولی. I will go with you tomorrow. زه به له تا سره سبا ته ځمه. Why did she slap you? هغې ولې تا ته سپېړه درکړه؟ Slap you. Mom, what happened? Your face is turning... Mom, more, what happened? څه وشول؟ Your face is turning pale. ستا مخ ژېړېږي. یعنې ژېړوالي ته اوړي. دا turning ویل کېږي تاوېدل. پوه شوې؟ اوښتله. pale ویل کېږي ژېړ ته. Your face ستا مخ is turning pale. ژېړېږي یعنې ژېړوالي ته اوړي. Pale. I don't know. My whole body is... I don't know. زه نه پوهېږم. My whole body is shivering. زما ټول بدن لړزېږي. shivering ویل کېږي لړزېدل. Shivering. I am feeling dizzy, Rose. I am not... I am feeling dizzy, Rose. زما په سر چکر راځي روزې. dizzy ویل کېږي چکر ته. I am not feeling well. زه ښه احساس نه کوم. Feeling well.